حمدالله محب او جنرال دوستم وای ډاکټر محمد اشرف غنی د خپل ژوند د ژغورلو لپاره هیواد پرېښود. د افغانستان پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب او جنرال دوستم وای پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی د دې لپاره له هیواد وتښتېد چې د طالبانو لخوا به اعدام شي. په سلامونو مو ورکلای کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر پام راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. ښاغلی محب او جنرال دوستم له ازادي راډیو سره په یوې مرکه کې ویلي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوحې د سولې د هوکړې له لاسلیک وروسته د جمهوریت زوال پیل شو. هغه زیاته کړه چې له کابل څخه د اشرف غني د وتلو پرېکړه یوه ناڅاپه وشوه، ان تر دې چې د رژیم د ړنګېدو په ورځ ټاکل شوې وه چې د جمهوریت ریاست یو پلاوی دوحې ته اسلامي اماراتو د واک د سوله ییز انتقال لپاره ولاړ شي. ښاغلی محب وویل موږ دوحې ته د تلو لپاره تیاری نیولی او څو له طالبانو سره د لویې جرګې او د واک د انتقال د خبرو لپاره تیاری ونیسو. د ښاغلی محب په وینا چې هغه د مهال په امریکا کې دی خو پخوانی ولسمشر لا هم په متحد عربي اماراتو کې دی. ښاغلی غني به هم په مناسبت وخت کې له هیواده د تیښتې د لاملونو په اړه چوپتیا څرګنده کړي. د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني له لرې کېدو نږدې 4 کاله وروسته د پخواني حکومت د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب چې د دغې یو له نږدې او باوري کسانو څخه دی کابل د تیښتې په اړه خپل چوپتیا ماته کړه او په رسنیو کې راڅرګند شو. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا و زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.